زما د دین محترم علماو، زما محترم مشرانو او په ما ګرانو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن ډیر خوشحاله یم چې الحمدلله وروسته له 9 کالو ګجرات ته بیا د دې لپاره راغلی یم تر څو د اسلام تبلیغ وکړم. زه د لومړي ځل لپاره په 2003 کې دلته راغلی وم او ماشاءالله دا ستاسو مینه وه چې وروسته له 9 کالو بیا هم دلته راغلم. زه نړۍ مننه کوم له هغه ټولو ګروپونو او رسنیو نه چې زما دا پیغام تر نورو رسوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه اکثرا خبرې په انګریزي ژبه کوم، خو ځینې وختونه هڅه کوم چې په اردو او هندي هم خبرې وکړم. د دې لپاره چې ما خپل زده کړې په انګریزي ژبه کړي نو ښکاره خبره ده چې نن به په اردو ژبه کې ځینې لفظي تېروتنې رانه وشي. د همدې لپاره مخکې له مخکې تاسو ټولو نه بخښنه غواړم. که چیرته مې لفظي تېروتنه کوله نو ما وبخئ، خو مهمه خبره دا ده چې زما د خبرو په پیغام باندې فکر وکړئ. د ننني لیکچر او کنفرانس موضوع ده د اسلام په اړه تېروتنې او غلط فکرونه. دا په هر مسلمان فرض ده چې د اسلام پیغام تر نورو ورسوي. دا کار په هر مسلمان باندې فرض دی چې د الله تعالی په اړه د اسلام په اړه هغه خلکو ته معلومات ورکړي چې د اسلام او الله تعالی په اړه نه پوهیږي. خدا چې یو انسان د اسلام ته دعوت کړو دا ډیرې لارې لري. په ځینو لارو کې ستونزې ډیرې دي، په ځینو لارو کې ستونزې کمې دي، په ځینو لارو کې ثواب ډیر دی، په ځینو لارو کې ثواب کم دی. خو تر ټولو ساده او عامه لاره د اسلام د دعوت لپاره، د اسلام د پیغام د خپرولو لپاره رسنۍ ده او د دې کار ثواب هم ډیر دی. ځکه که چیرته تاسو د اسلام په اړه د رسنۍ له لارې یو څه وایئ هغه د همیشه لپاره پاتې دي. نه یوازې دا نسل بلکې راتلونکی نسل هم کولی شي د اسلام په اړه ستاسو هغه څه چې ثبت کړي مو دي د هغې نه ګټه واخلي. ځکه نن په نړۍ کې تر ټولو ښه علما او هغه علما چې پوه شوي دي د رسنیو په مهمتوب باندې راځي رسنیو ته او دلته د اسلام په اړه مکمل لیکچرونه وایي. خو کله چې مسلمان له کافرانو سره مخامخ کیږي نو مسلمان ورته د اسلام زر صفتونه کوي. ورته وایي چې اسلام ډیر ښه دین دی، ورته وایي چې اسلام د عدل دین دی، ورته وایي چې اسلام د انصاف دین دی. خو اکثرا کافران سره له دې چې دا خبره مني چې اسلام ښه دین دی، اسلام د انصاف دین دی، اسلام با عدل دین دی، مګر بیا هم د دغه ټولو صفتونو د منلو سره سره په خپل زړه کې وایي چې پام کوه دا هغه مسلمان دی چې دهشتګرد دی، تروریست دی. په خپل زړه کې وایي چې پام کوه دا هغه مسلمان دی چې بنیاد پرست دی یا بنسټ پرست دی. ځان سره وایي چې پام کوه دا هماغه مسلمان دی چې شدت پرست دی. پام کوه دا هغه مسلمان دی چا چې خپل دین د تورې په زور په نورو منلی. ځان سره وایي چې پام کوه دا هغه مسلمان دی چې له یوې نه ډیرې میرمنې کولی شي. دا هغه مسلمان دی چې خپلې میرمنې په حجاب کې بندي کوي. نو دا څو پوښتنې چې د یو کافر په زړه کې راګرځي یا دا څو تېروتنې او دا څو غلط فکرونه د دې لامل کیږي چې هغه کافر دی د اسلام ټولې نورې ښېګڼې هېرې کړي او د دې مسلمان نه دی آهسته آهسته پورته شي او ورنه دی وتښتي. په دې پوهیږي چې مسلمانان ښه خلک دي، په دې پوهیږي چې اسلام د انصاف دین دی، اسلام کامل دین دی. خو کله چې ورپیدېږي چې همدغه مسلمان تروریست دی نو د مسلمانانو تښتي. کله چې ورپیدېږي چې اسلام کې شدت پرستی ده نو دی پورته کیږي او د اسلام دین نه مني. نو د همدې لپاره کله چې زه له یو کافر سره مخامخ کیږم نو لومړی پوښتنه مې دا وي چې د اسلام نه څه شکایت لري، د اسلام کوم کار او کوم عمل دی بدې راځي، تا ته د اسلام کوم کار او حکم سم نه ښکاري. زه کافر ته وایم
ورته وایم چې پروا یې مه کوه، که ته سم پوه شوی وي او که ناسم، یوازې راته ووایه چې د اسلام کوم کار درته بد ښکاري. یوازې دا راته ووایه چې په اسلام کې د کوم شی بدې راځي. او په دې ډول زه هغه کافر په اول کې ارامه کوم، ورته ډاډ ورکوم، ورته وایم چې ته د اسلام نه هر شکایت کولی شي، آن د اسلام په خلاف هم خبرې کولی شي، هره خبره کولی شي، که هغه د قرآن په خلاف وي او یا هم د اسلام په خلاف. زه هغه کافر ته وایم راته ووایه هر څه دي چې زړه کې دي، زه درنه نه خفه کېږم، ځکه زه لا ځوان یم، خو الحمدلله احساساتي ځوان نه یم. ورته وایم هر څه چې د اسلام په اړه وایي وی وایه، زه ترنه نه خفه کېږم. نو کله چې زه هغه کافر ته ډاډ ورکوم چې کولی شي رانه د اسلام په اړه هره پوښتنه وکړي او کولی شي د اسلام په اړه شکایت وکړي، هغه وخت رانه کافر د خپل زړه پوښتنې پیل کوي، چې هغه 2 یا هم 3 پوښتنې وي، او دا 2 یا 3 هغه پوښتنې وي چې اکثرا کافران یې د اسلام په اړه له مسلمانانو نه کوي. له 20 کالو څخه ډیر کیږي چې زه د اسلام لپاره تبلیغ کوم. له پیل نه تر اوسه پورې له څومره کافرانو سره چې مخ شوی یم، نو د اسلام په اړه یې رانه 2 یا هم 3 پوښتنې کړي، او د هغوی ټولو 2 یا 3 پوښتنو د همدې 20 پوښتنو نه یوه پوښتنه وه. په دې معنی که چیرې تاسو وغواړئ چې کوم کافر مسلمان کوي، نو هغوی د 20 نه ډېرې پوښتنې تاسو نه نشي کوی. هر کافر که تاسو نه 2-3 پوښتنې کوي، نو پکې به دغه 20 پوښتنو کې به همدغه 2 یا 3 پوښتنې وي. که چیرته هر مسلمان د دې 20 پوښتنو په ځواب د قرآن کریم او حدیث په رڼا کې، د نورو مذاهبو د کتابونو په رڼا کې، د منطق په پام کې نیولو سره، د ساینس په پام کې نیولو سره د دغې پوښتنو ځواب کافرانو ته ورکړي، نو اول خو به هغوی ټول مسلمانان شي. که چیرته مسلمانان نشي، نو لږ تر لږه د هغوی د زړه کرکه د اسلام په اړه لرې کیږي. او بیا که چیرې څوک د اسلام په ضد خبره هغوی ته کوي، نو هغه کافر به ورته وایي چې نه وروره ته تېروتنه کوي، دا خبره د غلطه ده او اسلام کې داسې نه دي، خپله کافر به دا ورته وایي. نو اوس موږ ته پکار دي چې حداقل باید زموږ د هر یو د دغه 20 پوښتنو ځواب زده وي، تر څو وشو کولی نور مسلمانان کو. نو دا په هر مسلمان فرض ده چې هغه د اسلام پیغام تر نورو ورسوي، چې د دې کار لپاره باید د دې 20 پوښتنو ځوابونه مسلمانانو سره ووسی. خو دا 20 پوښتنې د اسلام په اړه د کافرانو سره څنګه پیدا کیږي؟ لکه څنګه چې دا رسنۍ اسلام خلکو ته ورپېژني، نو د اسلام ضد رسنیو له لارې دا پوښتنې د کافرانو په مغزو کې را پیدا کیږي. نن نړیوالې ورځپاڼې، نړیوالې مجلې، نړیوالې رادیوګانې، نړیوال تلویزیونونه، نړیوال چینلونه، نړیوال انټرنیټونه، دا ټول اسلام ضد رسنۍ د اسلام په ضد غلط فهمیانې خپروي، چې د دوی تعداد ډیر زیات دی. دا د اسلام ضد رسنۍ د اسلام په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکوي، دوی د اسلام پر ضد پروپاګند کوي. نو له کومې لارې چې د اسلام ضد رسنۍ د اسلام پر ضد معلومات خپروي، په هماغه طریقه د کافرانو په مغزو کې هم داسې پوښتنې ډیریږي. 20 کاله مخکې دا 20 پوښتنې نورې وي، 20 کاله وروسته کیدای شي دا 20 پوښتنې نورې شي، خو په ټوله نړۍ کې دا عامه پوښتنې د اسلام په اړه تل پاتې شوي دي. د الله تعالی په فضل او د هغه په کرم، سبحان الله، ما د نړۍ په ډیرو ممالکو کې د اسلام تبلیغ کړی دی، لکه امریکا، کاناډا، انګلستان، سنگاپور، ملیشیا، سعودي عربستان، کویټه، دوبۍ او داسې نور. خو په ټولو هیوادونو کې د اسلام پر ضد همدا 20 پوښتنې دي. همدغه 20 پوښتنې اکثرا هر کافر له مسلمان نه کوي. نو هغه مسلمان چې خپل دین ته ریښتینی خدمت کوي باید د دې 20 پوښتنو په ځواب پوه شي، تر څو وشي کولی یو کافر مسلمان کی. کیدای شي په ځینو هیوادونو کې د ټولنو د کلتور له امله دا پوښتنې یا لږ
اسانه او یا هم لږ ستونزمنې شي. د بیلګې په ډول په اروپایي هیوادو کې اکثرا دا پوښتنه کوي چې اسلام ولې د سود په خلاف دی، خو پاتې نور شل پوښتنې هماغه پوښتنې دي. ما یو کتاب لیکلی چې په انګریزي ژبه کې یې نوم دی Answer to the most common question asked by non-Muslims، یعنی د اسلام په اړه د کافرانو تر ټولو لویو پوښتنو ته ځوابونه. او د دې کتاب ترجمه په اردو، هندي او ډیرو نورو ژبو هم شوې ده. په نننۍ خپرونه کې د وخت د کمښت له امله کیدای شي زه ونشم کولی د دې ټولو شل پوښتنو ځوابونه تاسو ته ووایم تر څو یې تاسو هم زده کړئ. خو هڅه به مې دا وي چې انشاءالله وشم کولی د نیمایي پوښتنو او یا هم له هغې ډیر ځوابونه ورکم او تاسو پرې پوه کړم. خو تاسو کولی شئ د انټرنیټ له لارې زما کتاب ولولئ. په هغې کتاب کې د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د قرآن کریم او احادیثو په رڼا کې د نورو مذهبونو د کتابو په رڼا کې د ساینس او منطق په رڼا کې شته دی. نن تر ټولو ستره غلط فهمي او تیروتنه چې د اسلام پر ضد د کافرانو په مغزو کې ده، نن د اسلام تر ټولو بدنامه شوی لفظ هغه جهاد دی. هر کافر فکر کوي چې جهاد بد شی دی. دا ځکه چې د جهاد په اړه غلط فهمي او تیروتنه یوازې کافران نه، زمونږ خپل مسلمانان یې هم کوي. لکه څنګه چې اسلام ضد رسنیو د جهاد په اړه پروپاګند پیل کړی او کوي یې، نن نه یوازې کافران بلکې مسلمانان هم د جهاد په رښتینې معنا سم نه پوهیږي. یوازې کافر نه، اوس مسلمان هم په دې باور دی چې جهاد یعنی که چیرته هر یو مسلمان جګړه کوي، خدای دې وکړي که هغه د خپل نوم لپاره کوي، خدای دې وکړي که هغه د چا د ځمکې لپاره کوي، خدای دې وکړي د شهرت لپاره کوي، خدای دې وکړي د پیسو لپاره کوي. مقصد جنگ د کافر په وړاندې وي، نو هغه جهاد شو. خو جهاد په دې معنا نه دی چې یو مسلمان دې د کافر سره جنگ وکړي، هغه هم د خپل نوم لپاره یا د شهرت لپاره یا د دې لپاره چې ځمکه لاسته راوړي یا د دې لپاره چې پیسې لاسته راوړي. دا د جهاد اصلي معنا نه ده. جهاد د عربي لفظ جهاده څخه اخیستل شوی چې معنا یې ده جد او جهد. او د اسلام تیرې فلسفې یا تاریخ ته که وګورو، د جهاد معنا ده د نفس د غلطو ارادو په خلاف اند او هڅه. یعنی هر هغه انسان چې د نفس د غلطو ارادو په خلاف اند او هڅه وکړي مجاهد دی. که چیرته یو انسان خپل کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي، دې ته هم جهاد وایي. که چیرته یو انسان د ظلم په خلاف هڅه کوي، دې ته هم جهاد وایي. که چیرته یو انسان د جګړې په میدان کې د ځان ساتنې لپاره تلاش کوي، دې ته هم جهاد وایي. یعنی جهاد د عربي لفظ جهاده څخه اخیستل شوی چې معنا یې ده اند، هڅه او کوښښ. که چیرته یو زده کوونکی د دې لپاره تلاش کوي، د دې لپاره هڅه کوي، د دې لپاره کوښښ کوي چې درس ووایي تر څو په ازموینه کې بریالی شي، دې ته هم جهاد وایي. نو اکثرا کافران او مسلمانان دا فکر کوي چې جهاد یوازې مسلمانان کولی شي. اکثرا مسلمانان او کافران په دې باور دي چې جهاد یوازې د مسلمانانو کار دی، کافران یې نشي کولی. په قرآن کریم کې الله تعالی لږ تر لږه په 2 آیاتونو کې فرمایي چې کافران هم جهاد کوي. او کیدای شي هغوی نن زموږ نه ښه جهاد کوي، کیدای شي نن هغوی زموږ نه په جهاد کې ډیر مخکې وي، کیدای شي نن کافران تر موږ تکړه مجاهدین ولري. الله تعالی د لقمان په صورت کې چې شمیره یې د 21 او د آیات شمیره ده 14 فرمایي، ترجمه یې تاسو ته وایم، چې په هر انسان باندې فرض ده تر څو له خپلو والدینو یعنی مور او پلار سره سم سلوک وکړي. او وروسته له دې په همدې صورت یعنی صورت لقمان کې په 15 آیت کې بیا الله تعالی فرمایي،
خو که چیرته ستاسو کورنۍ جهاد وکړي، جد و جهد وکړي، هڅه او کوښښ وکړي چې تاسو د داسې یو چا عبادت ته وهڅوي چې تاسو یې په اړه علم نه لرئ او پرته له الله تعالی بل دروغي معبود وي، یعنی الله تعالی فرمایي چې که چیرته ستاسو کورنۍ جهاد کوي د دې لپاره چې تاسو پرته له الله په داسې یو چا ایمان ولرئ کوم چې په اړه یې علم نه لرئ، نو د خپلې کورنۍ خبره په دې حالت کې مه منئ، خو بیا هم د خپل مور او پلار سره په سمه طریقه چلند وکړئ او ورسره بد سلوک مه کوئ. په دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې کافره مور او پلار جهاد کوي تر څو خپل زامن او کورنۍ د شرک لپاره وهڅوي او د شرک لارې ته یې راولي. او همدا پیغام د عنکبوت په صورت کې هم راغلی دی. د آیات شمیره د 8 ترجمه یې تاسو ته وایم چې په هر اولاد باندې فرض ده تر څو له خپلې کورنۍ یعنی مور او پلار سره سم چلند وکړي. په هر مومن دا کار فرض دی. خو که ستاسو کورنۍ یعنی مور او پلار جهاد کوي یعنی جد و جهد کوي، هڅه کوي او کوښښ کوي تر څو تاسو پرته له خدای د داسې یو چا عبادت وکړئ چې په اړه یې علم نه لرئ، نو د خپل مور او پلار خبره مه منئ مګر ورسره سم چلند وکړئ. په دې 2 سورتو کې الله تعالی فرمایي چې کافر کورنۍ جهاد کوي د دې لپاره تر څو خپل اولادونو ته شرک ورزده کړي، تر څو خپل اولادونه شرک ته وهڅوي. نو جهاد هڅه او کوښښ ته وایي. په اوسني حالت کې کافران د موږ نه ډیر جهاد کوي تر څو موږ کفر ته وهڅوي، تر څو موږ غلط لارې ته لاړ شو، تر څو موږ ګناه وکړو. شیطان هم جهاد کوي تر څو مونږ بې لارې کړي. جهاد هڅه او کوښښ ته وایي. دا چې څوک په سمه لاره کې هڅه او کوښښ کوي او که څوک په بده لاره کې دا بیا بېله خبره ده. او اکثرا کافران فکر کوي چې د جهاد معنا ده وژل، قتل کول. الله تعالی په ښکاره ډول د مایدې په صورت کې فرمایي. د صورت شمیره د 5 ترجمه یې تاسو ته وایم. که چیرته کوم انسان د کوم بل انسان قتل کوي پرته له قصاص یعنی د قتل په بدل کې قتل او پرته د هغه خلکو له قتل نه چې په ځمکه کې فساد خپروي، پرته له دې دوو که چیرته یو انسان د بل انسان قتل کوي نو گویا په دې معنا لکه چې د ټول انسانیت قتل یې کړی وي، لکه چې ټول انسانیت یې وژلی وي، لکه چې د نړۍ ټول خلک یې له منځه وړي وي. او که چیرته هر کوم انسان د کوم بل انسان ځان ژغوري، دلته الله تعالی دا نه دی ویلي چې که کوم مسلمان د بل مسلمان ځان ژغوري، دلته الله تعالی دا نه دی ویلي چې که کوم مسلمان د بل مسلمان ځان ژغوري. خدای دې وکړي چې مسلمان وي یا کافر، که چیرته یو انسان د بل انسان ژوند ژغوري داسې ده لکه چې د ټول انسانیت ژوند یې ژغورلی وي، د ټولې نړۍ د انسانانو ځان یې ژغورلی وي. زه د اسلام او نورو ادیانو زده کوونکی یم. ما د نړۍ د ټولو مهمو مذاهبو په اړه پوهه کړې ده او د ټولو مذاهبو کتابونه مې لوستي دي. خو ما په دې اړه ټولو مذهبي کتابونو کې د قرآن کریم د دې آیت په څیر کوم څه نه دي پیدا کړي چې ویلي هر هغه انسان چې بل انسان پرته له کومې ګناه وژني، که هغه کافر وي که مسلمان، نو داسې ده لکه چې د ټول انسانیت وژنه یې کړې وي. او که چیرته یو نفر د بل نفر ځان ژغوري، هغه که مسلمان وي که کافر، گویا چې د نړۍ ټول خلک یې ژغورلی وي. د دې آیت د لوستلو نه وروسته هر هغه انسان چې ایمان لري او روښانه فکر لري، نو هغه لږ شک هم باید نور په زړه کې ونه لري چې خدای مکړه اسلام کې دا راغلی چې پرته له کوم لامل نه د یو انسان ژوند ورنه واخله. د نن په څیر نه هر څوک دی چې ګیر که په هر نوم دی چې ګیر که وی وژنه، هر چیرته دی چې هر نفر بد راغی وی وژنه، په هره لاره کې دی چې هر نفر ولیده وی وژنه. نه، د هر چا په اړه دی چې هر څه واورېده هغه عملي کوي وژنه. د نن په څیر نه. جهاد باید بدنامه نشي.
پرته د کوم لامل نه د یو انسان ژوند اخیستل که مسلمان وي که کافر دا حرام کار دی. او اکثرا کوم اروپایي لیکونکي چې دي یا اروپایي تاریخ لیکونکي هغوی جهاد په انګریزي کې د هالی ور په نامه ژباړي. په پښتو، هندي او اردو کې ورته وایي پاک جنگ یا پاکه جګړه. خو که چیرته مونږ د هالی ور یا پاک جنگ په عربي بیرته وژباړو نو ورنه حرب مقدسه جوړیږي. دا لفظ حرب مقدسه یا پاک جنگ په قرآن کریم کې هیڅ نشته. ټول قرآن کریم ولوله داسې لفظ به پکې پیدا نکړي. ټول احادیث ولوله پکې د حرب مقدسه یا پاک جنگ په نوم هیڅ لفظ نشته دی. خو بیا هم اسلام ضد رسنۍ، هغه رسنۍ چې د اسلام دښمني کوي، دوی جهاد ترجمه کوي د هالی ور په نوم، یا هم حرب المقدسه یا هم پاک جنگ. په خبرونو کې وایي چې نن په هالی ور کې 8 تنه مسلمانان ووژل شو. معنا یې نن په جهاد کې 8 تنه مسلمانان ووژل شو. خو جهاد د هالی ور یا د پاک جنگ یا د حرب مقدسه معنا نه ورکوي. جهاد آن هڅه کوښښ ته وایي او هالی ور یا پاک جنگ یا په عربي کې حرب مقدسه هیڅ په قرآن او په حدیث کې نشته. خدا د اسلام ضد رسنۍ له دې لغت نه ګټه اخلي. ولی؟ دا د حرب مقدسه یا پاک جنگ لفظ تر ټولو اول د عیسویانو لپاره کارول شوی و. کله چې عیسویانو خپل مذهب په زور نورو باندې منه، ډیر کالونه مخکې په اروپا کې به چې چا د عیسویت مذهب نه انکار کوو نو هغه به یې وژه او دې وژنې ته یې هالی ور یا پاک جنگ ویل. خو نن یې د اسلام ضد رسنۍ د اسلام لپاره کاروي. په اسلام کې د هالی ور په نامه کوم څه نشته. خو د عیسویانو په تاریخ کې د هالی ور یا د پاک جنگ په نامه یو څه شته. په اروپا کې ډیر وخت مخکې کله به چې چا عیسویت نه منه، نه به یې غوښتو چې عیسوي شي، نو هغه به یې وژه او دې وژنې ته یې هالی ور ویل. خو نن دا کلمه د اسلام لپاره کارول کیږي. ولی؟ ترڅو خلک د اسلام په اړه غلط فکر وکي او فکر وکي چې په اسلام کې هالی ور هم همدا معنا لري چې که چیرې یو کافر مسلمان نشي نو هغه باید ووژل شي. د کافرانو تر ټولو عامه دوهمه پوښتنه، هغه هم د اسلام په اړه. دا پوښتنه هم د ډیرو کافرانو په مغزو کې شته او دا پوښتنه دا ده چې مسلمان بنیاد پرسته دی، مسلمان شدت پرسته دی. خو په دې نه پوهیږي چې بنیاد پرست څه معنا لري. هر څوک وایي مسلمان بنیاد پرسته دی، مسلمان بنسټ پرسته دی، مسلمان شدت پرسته دی. خو دا خبره آخر څه معنا؟ بنیاد پرست هغه انسان ته ویل کیږي چې د یو شي په بنسټي خبرو پوهیږي او ور باندې عمل کوي. د بیلګې په ډول که چیرته یو انسان غواړي ښه ساینسپوه یا ښه ساینسدان اوسي نو په هغه فرض ده چې د ساینس په اړه زده کړه وکړي او په هغه زده کړو عمل وکړي. نو تر څو پورې چې دا سړی د ساینس په ډګر کې بنیاد پرسته نه وي تر هغو پورې یو ښه ساینسپوه نشي کیدای. که چیرته یو انسان غواړي چې ښه ریاضیدان شي نو هغه ته پکار ده چې د ریاضي په بنیادی فرمولو پوه شي او په دې فرمولو باندې عمل وکړي. تر څو پورې چې هغه په ریاضي کې بنیاد پرسته نه وي نو د ریاضي یو ښه عالم نشي کیدای. خو موږ هر بنیاد پرسته یو نوم نشو ورکولی. یعنی دا خبره نشو کولی چې ټول بنیاد پرستان ښه خلک دي یا ټول بنیاد پرستان بد خلک دي. مخکې له دې چې په دې اړه پریکړه وکړو باید ووینو چې څوک په کوم ډګر کې بنیاد پرست دی. د بیلګې په ډول که زموږ په منځ کې یو بنیاد پرسته ډاکټر وي، یو طبیب وي، نو هغه انسان ښه سړی دی ځکه د زرګونو خلکو ژوند ژغوري. هغه ښه بنیاد پرسته دی. خو په بله خوا کې که راسره یو بنیاد پرسته غل وي چې کار یې دی غلا کول، نو هغه د خلکو لپاره ښه سړی نه دی
نو هغه بد بنیاد پرسته دی. نو ځکه ټول بنیاد پرستانو ته ښه او بد نشو ویلی. باید وګورو چې څوک په کوم ډګر کې بنیاد پرسته دی. تر کومه چې زما په اړه پوښتنه ده، نو زه یو بنیاد پرسته مسلمان یم او زه په دې ویاړم چې یو مسلمان بنیاد پرست یم او پاتې کېږم به، ځکه چې زه د اسلام په بنیادي خبرو باندې پوهیږم او انشاءالله ور باندې عمل کوم. او زه نن چلنج ورکوم چې په نړۍ کې د یو انسان پیدا شي او د اسلام د بنیادي خبرو نه دی راته یوه داسې خبره وکړي، یا دی راته یوه داسې خبره ووایي، یا دی راته یوه داسې خبره پیدا کړي چې د بشریت په خلاف وي. کیدای شي د اسلام ضد رسنیو له امله یا هم د غلطو اسلام لیکنو له امله هغه کافر په دې فکر وي چې د اسلام دا بنیادي خبرې غلطې دي. نو کله چې مونږ ورته دا تیروتنې اصلاح کوو، نو په نړۍ کې به داسې یو کافر هم نه وي چې د اسلام د بنیادي مسایلو پر ضد یو لفظ هم ووایي. ځکه خو تاسو ته وایم چې د اسلام په اړه معلومات پیدا کوي. د کافرانو په زړه کې چې کوم شکونه دي، کوم دروغونه دي، کومې تیروتنې دي، کومې غلط فهمیانې دي، هغوی ته ځواب پیدا کوي او د دې کار لپاره که اړتیا وي ژبه یې هم زده کوي. بیا لاړ شئ د کافرانو سره کینئ، ورنه پوښتنه وکئ چې د اسلام کوم شی ستا بدې راځي، قناعت ورکئ او هغوی مسلمانان کړئ. نو کله چې مونږ دا تیروتنې اصلاح کړو، په نړۍ کې به ټول کافران په حقیقت پوه شي او مسلمانان به وي. کله چې تاسو بنیاد پرستی یا فنډامنټلیزم په اروپایي ډکشنري کې وګورو، نو لیکلی دي چې د دې لفظ نه لومړي ځل لپاره په امریکا کې ګټه واخیستل شوه، هغه هم د عیسویانو لپاره. په هغه وخت کې د عیسویانو یوه ګروه وه چې د کلیسا پر ضد راپورته شوه، د دې لپاره چې کلیسایانو ویل د بایبل کتاب د خدای له لورې دی. خو هغه ګروپ چې اعتراض درلود، هغوی ویل چې یوازې د بایبل کتاب د خدای له خوا نه دی، بلکې د هغې هر حروف د خدای له خوا دی. نو که چیرته یو انسان ثابتوي چې د بایبل هر حروف د خدای له خوا دی، نو دا بنیاد پرستی ښه بنیاد پرستی ده. خو که چیرته څوک ووایي چې د بایبل هر حرف د خدای له خوا نه دی، نو دا بنیاد پرستی بده بنیاد پرستی ده. کله چې تاسو د آکسفورد په ډکشنري کې د دې لغت معنا وینئ، نو هلته یې لیکلي چې فنډامنټلیسټ یا بنیاد پرست هغه چاته وایي چې د شدت سره د یو مذهب پخواني خبرو باندې عمل وکړي. خو اوس که تاسو د دې ډکشنري نوی شکل ووینئ یا یې نوی کتاب ووینئ، نو د بنیاد پرست په تعریف کې یې لږ څه لاسوهنه کړې ده. نوی کتاب کې لیکلي چې بنیاد پرست هغه انسان دی چې د یو مذهب په بنیادي او پخواني خبرو باندې عمل وکړي، په ځانګړي ډول اسلام. نو دوی د دې لفظ دا معنا او دا لاسوهنه ځکه کړې ده چې کله هم یو انسان د دې لفظ په اړه فکر وکړي، نو زر یې مسلمان یاد ته راشي. په داسې حالت کې چې فنډامنټلیسټ یا هم شدت پرست یا هم بنیاد پرست هغه کلمه ده چې د لومړي ځل لپاره امریکا کې ورنه ګټه واخیستل شوه، هغه هم د عیسویانو لپاره. لکه څنګه چې هالیوډ هم د لومړي ځل لپاره د عیسویانو لپاره وکارېده. خو نن دغه دوه جملې د اسلام په نامه یادېږي، نن مسلمانانو ته کاروي. هغه کار چې عیسویانو کړی، هغه کار چې عیسویانو پورې اړه لري، هغه کار چې د عیسویانو فلسفه ده، نن یې مسلمانانو ته وایي. ولې؟ ځکه زموږ مسلمانان مطالعه نه لري. د نورو دین خو پرېږده، په خپل دین کې هم مطالعه نه لري. په داسې حالت کې چې کافرانو نه یوازې خپل دین، بلکې د خپل دین نه لري زموږ دین په اړه هم دومره معلومات لري چې زما او ستا نه ښه پوهېږي. ځکه نن هره خپله بده جمله د مسلمان لپاره کاروي او د مسلمان هر نیک عمل او هره ښه جمله ځان ته راخلي. نو کله چې یو انسان ځي ډکشنري کې ګوري چې فنډامنټلیسټ څه معنا، نو ورته لیکل شوي دي چې
هغه انسان دی چې د یو مذهب په بنیادی او پخواني خبرو باندې عمل کوي، په ځانګړي ډول اسلام. نو دوی دا لاسوهنه ځکه کړې تر څو یو انسان چې کله هم د فنډامنټلیست په اړه فکر کوي مسلمان یاد ته راشي، او هغه انسان فکر وکړي چې مسلمانان بنیاد پرستان دي یا شدت خوښونکي دي. او اکثرا موږ مسلمانان چې د اسلام په علمي بڼه نه پوهیږو، نو خپل اولادونو ته وایو چې نه 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 زه بنیاد پرسته نه یم، زه شدت غوښتونکی نه یم. زه وایم چې زه شدت غوښتونکی یم، زه په شدت سره الله پاک ته دعا کوم، زه په شدت سره له خدای پاک سره مینه لرم، زه په شدت سره عدالت کوم، او زه د یو مسلمان په توګه په شدت سره رحم کوم. ما ته د یو څوک دا ووایي چې په شدت خوښونکي انسان کې څه ستونزه ده؟ په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې مونږ باید په شدت سره دعا وکړو، په شدت سره مینه وکړو، په شدت سره باید عدالت وکړو. مونږ دا نشو ویلی چې کله پکې زما ګټه وه نو زه به عدل کوم، خو کله مې چې تاوان و نو عدل نشم کولی. د همدې لپاره زه ویاړم چې یو بنیاد پرست او شدت غوښتونکی مسلمان یم، مګر شدت غوښتونکی یم په سمه لاره کې، بنیاد پرست یم په رښتینې لار. که چیرته تاسو هم په سمه لار کې شدت غوښتونکي یاست ښه خبره ده، خو په غلطه لاره کې بیا سم کار نه دی. او په دې اړه قرآن کریم کې ښکاره ویل شوي دي چې باید یو انسان په کومه لار کې شدت غوښتونکی واوسي. نو که چیرته راته کوم څوک وایي چې شدت خوښونه بد کار دی یا شدت غوښتونکی مسلمان یې، نو زه ورته وایم چې اول شدت خوښونه بد کار نه دی، دوهم زه شدت غوښتونکی مسلمان یم او په دې ویاړم. یو انسان دې راته ووایي د عدل په میدان کې بیړه ښه کار دی او کنه، د رحم په میدان کې بیړه ښه کار دی او کنه. خو د افسوس خبره ده چې مونږ مسلمانان اوس ډارن شوي یو. مونږ اوس د اسلام رښتینولي تر نورو نشو رسولی، ځکه چې مونږ ډاریږو. دا په هر مسلمان فرض ده چې د کفارو غلط فکرونه د اسلام په اړه لرې کړي. یوازینۍ لاره وژل نه دي، تبلیغ دی وکړي. نن زمونږ اکثرا مسلمانان کله چې یو امریکایي سره مخامخ ویني ورته زر چاپلوسي کوي، هلو هاو آر یو، څنګه یې، جوړې، په خیر یا سل نورې خبرې، د دې لپاره چې ورته یو څه مرسته وکړي. خو بیا پسې شا ورته کنځا کوي، پسې شا بیا غواړي وی وژني. خو زه وایم چې د کافر ژبه زده کړه. کله چې راغی مخامخ کېنوه، ورته ووایه چې اسلام سره څه ستونزه لري، علم دې پوره که، قناعت ورکه او مسلمان که. دا تر ټولو ښه لاره ده. دریمه، تر ټولو ستره غلط فهمي چې د کافرانو په مغزو کې د اسلام او مسلمانانو په اړه شته، هغه دا چې مسلمانان دهشتګر دي، مسلمانان تروریستان دي، او اکثرا مونږ وینو چې دوه انسانان دواړه یو کار باندې لګیا دي، خو د دوی کارو ته دوه نمونه ورکول کیږي. او تر ټولو ښه مثال یې زه درکوم. تقریبا کالونه مخکې کله چې انګریزانو زمونږ په هندوستان حکومت کوه، 10 الا 40 کاله مخکې، په هغه وخت کې ځینو پوهو هندوستانیانو د خپل هیواد لپاره جد و جهد کوه، هڅه او کوښښ یې کوه، یعنی د دې لپاره چې هیواد یې خپلواک شي جګړه یې کوله. په هغه وخت کې د هندوستانیانو ته چې د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره یې جګړه کوله، انګریزانو دهشتګر او تروریستان ویل. خو عامه هندوستانیانو به ورته مجاهد ویه. یو انسان یو کار خو دوه فکرونه، یو ورته تروریست وی، بل ورته مجاهد. نن که چیرته یو نفر د خدای لپاره، د دین لپاره جهاد کوي، نو مسلمانان پرته له شکه چې هغه ته مجاهد وایي، خو کافران خو ورته نشي ویلی چې دا مجاهد دی، دا پاک سړی دی. هغو مجبوره دي چې تروریست ورته ووایي، هغو مجبوره دي چې دهشتګر ورته ووایي. او زمونږ اکثرا مسلمانان چې کله بیا تلویزیون ته کینی، تلویزیونونه ګوري،
او هلته هم اکثرا د اسلام ضد تلویزیونونه وي، نو هغوی داسې تصویرونه، داسې انځورونه خپروي چې مجاهد تروریست معرفي کړي، په داسې حالت کې چې مجاهد به د خپل دین د خپلواکۍ لپاره کار کوي. نو یو انسان، یو کار، دوه نومه. څوک ورته مجاهد وایي، څوک ورته تروریست، خو یو انسان دی او یو کار کوي. که چیرته تاسو دا فکر کوئ چې انګریزانو باید په هندوستان کې حکومت کړی و او دا د هغوی حق و، نو بېشکه چې د هغه وخت هندوستانیانو چې غوښتل یې هیواد آزاده کړي تروریستان و. خو که چیرته تاسو د عامه هندوستانیانو له خبرو سره موافق یاست چې انګریزان هندوستان ته د تجارت لپاره راغلي و، نه دا چې په هندوستانیانو باندې حکومت وکړي، نو د هغې وخت هغه هندیانو ته به وایاست چې د هیواد د خپلواکۍ لپاره یې جنګ کوه مجاهدین. د هیواد ژغورونکي، ځکه هغوی د هیواد د ازادۍ لپاره اند او هڅه کوله، جد و جهد یې کوه، جهاد یې کوه. ځکه خو وایم چې یو انسان، یو کار، خو دوه نومه. زه چې کله هندوستان کې له رسنیو سره ناسته لرم، نو په دې ناستو کې راڅخه ځینې رسنۍ پوښتنه کوي چې ډاکټر ذاکر صاحب، دا چې مسلمانان تروریستان دي او که نه، په دې اړه څه وایي؟ ستاسو نظر څه شی دی؟ نو زه له هغوی نه پوښتنه کوم چې انګریز بګت سینګ ته دهشتګر او تروریست ویل، آیا تاسو یې ورسره منئ؟ نو دوی راته یو ځل برک شي او راته ووایي نه 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 یې منو، دا خبره بیخي غلطه ده ډاکټر ذاکر صاحب. نو زه ورته وایم چې ولې یې نه منې؟ بیا دوی راته وایي ځکه چې موږ ټول په تاریخ پوهیږو، په دې پوهیږو چې بګت سینګ جهاد وکړ، هڅه او کوښښ یې وکړ تر څو زموږ هیواد آزاده کړي، هغه تروریست نه و. نو زه ورته وایم چې نن انګریزان او اروپایان مسلمانانو ته تروریست وایي، ته یې ورسره منې؟ ولې؟ پرته له څېړنو یې ورسره منې؟ ته ولې تاریخ باندې ځان نه پوهوي؟ نن چې انګریزان، اروپایان له خپلو رسنیو نه وایي چې مسلمان تروریست دی، ټوله نړۍ ورسره مني، ټولې رسنۍ ورسره مني، پرته له دې چې څېړنې وکړي، تحقیق وکړي، په رښتیا ځان پوه کړي. نو هغه وخت دی چې راته په خندا شي. نه، زه دا پوښتنه کوم چې نن زه تاسو هندیانو نه غواړم یوازې یو سوال وکم، هغه دا چې کله انګریزان ستاسو بګت سینګ ته تروریست وایي، نو تاسو ورسره دا خبره نه منئ، خو نن چې همدا انګریزان مسلمانانو ته تروریستان وایي، ورسره یې منئ؟ آیا دا دوه مخیتوب نه شو؟ کله چې دا خبره کوم نو بیا راته په خندا شي. لکه څنګه چې تاسو د هندوستان په تاریخ پوهیږئ، همداسې زه هم پوهیږم. زه هم نه وایم چې بګت سینګ تروریست دی. نو زه یوازې دومره وایم چې مخکې له دې چې په کوم چا تور ولګوئ او یا هم د نورو په تورونو باور وکړئ، دا مو فرض دی چې په اړه یې څېړنې وکئ. نن د اکثرا اروپایي رسنیو لخوا ویل کیږي چې مسلمانان تروریستان دي، خو زه له یو عام مسلمان نه او له یو عام کافر نه دا پوښتنه کوم چې پرته د اسلام ضد د رسنیو د خبرونو، د راپورونو، د انځورونو او د ویډیوګانو بغیر هغوی داسې کوم مسلمان په خپلو سترګو لیدلی چې تروریست دی اوسي؟ ما خو نه دی لیدلی. نو مونږ ته په کار نه ده چې د ځینو رسنیو د غلطو راپورونو په اساس مسلمانانو ته تروریستان وایو. مونږ ته په کار ده چې لومړی ځان په رښتیا پوه کړو، بیا یو چاته تروریست وایو، بیا یو چاته دهشتګر وایو، بیا یو چاته قاتل وایو. او په دې اړه الله تعالی د حجرات په صورت کې فرمایي، ترجمه یې تاسو ته وایم، چې کله هم تاسو ته کوم معلومات راځي، مخکې له دې چې نورو ته یې ورسوئ، د هغې په اړه څېړنې وکئ. او سره له دې د دې نړۍ نه زه ډېر مثالونه تاسو ته ویلی شم. د بیلګې په ډول په 19مه پیړۍ کې په کال 1855 کې
هغه وخت انګریزانو په امریکا باندې حکومت کو. امریکا د انګریزانو د لاس لاندې وه او انګریزانو په امریکا کې پاچاهي کوله. نو ځینې امریکایان و چې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره یې د انګریزانو په ضد جګړه کوله، د انګریزانو په ضد یې جهاد کوو، د انګریزانو په ضد یې هڅه او کوښښ کوو، او دې خلکو ته بیا انګریزانو تروریست ویل. په امریکا کې کله چې انګریزانو په امریکا باندې حکومت کوه، ځینې امریکایان و چې غوښتل یې امریکا د انګریزانو نه خپلواکه کي، آزاده یې کي. نو انګریزانو به دغه خلکو ته تروریست ویل، دغه خلکو ته به دهشتګر ویل. او په هغې وخت کې د نړۍ لومړی درجه تروریست جورج واشنګټن و، ځکه دا په امریکا کې د هغه خلکو سرګروپ و چې غوښتل یې امریکا آزاده شي. نو د نړۍ لومړی درجه تروریست په کال 1875 کې جورج واشنګټن یو امریکایي و. خو کله چې امریکا خپلواکه شوه، همدا د نړۍ لومړی درجه تروریست د دې هیواد پاچا شو. اوس تاسو فکر وکئ او خپله ووایئ، د نړۍ لومړی درجه تروریست د امریکا پاچا کیږي. یو وخت کې جورج واشنګټن ته ټولو خلکو د نړۍ لومړی درجه تروریست وي، هر چا ویلي چې ګیر مو کو وی وژئ. یو وخت کې په نړۍ کې ټولو خلکو جورج واشنګټن ته د نړۍ لومړی درجه تروریست ویل. هر چا ویل چې دا ډیر خطرناک سړی دی، ډیر قاتل سړی دی، ډیر بد سړی دی. خو کله چې امریکا خپلواکه شوه، نو دا سړی پاچا شو. اوس یو مسلمان ته چې تروریست ویل کیږي، د دې لپاره چې اکثرا رسنۍ د اروپایانو سره دي، اکثرا رسنۍ د هغه چا سره دي چې د اسلام ضد تبلیغات کوي. مخکې له دې چې شمالي افریقا خپله خپلواکي ترلاسه کړي، یو بل مثال به هم تاسو ته ووایم. مخکې له دې چې شمالي افریقا خپلواکي ترلاسه کړي، په دې هیواد کې سپین پوستو په تور پوستو باندې حکومت کوو. سپین پوستکو ویل چې زمونږ رنګ سپین دی، نو مونږ تاسو نه ښه یو، او تور پوستکو ته ویل چې تاسو باید زمونږ غلامان اوسئ، زمونږ غلامي وکئ. خو دا خبره ورسره یو نفر د نیلسن منډیلا په نوم نه منله، ځکه سپین پوستکو هغه د 10 کالو لپاره زندانی وساته او وی ویل چې نیلسن منډیلا د نړۍ لومړی درجه تروریست دی. ولی؟ ځکه چې هغه ویل چې تور پوستکي او سپین پوستکي دواړه خدای ته یو مقام لري، او موږ تور پوستکي دې لپاره نه یو پیدا شوي چې د سپین پوستکو غلامي وکړو. مګر سپین پوستکو چې هغې وخت حکومت درلود، زور یې درلودو، دا خبره یې د سره نه منله او دی بندي کړ، او ده ته یې د نړۍ لومړی درجه تروریست ویلی، او ټولې نړۍ نیلسن منډیلا د لومړي درجې تروریست په نامه وپېژندو. هغې وخت کې ټولو خلکو ورنه کرکه کوله، ټولو خلکو ویل چې نیلسن منډیلا بد سړی دی. ولې؟ ځکه رسنۍ د سپین پوستکو په لاس کې وي، ځکه هغوی د نیلسن منډیلا په اړه غلط خبرونه ورکول. نو نیلسن منډیلا په روبن آیلند کې د 25 کالونو نه ډیر بندي ساتل شوی و. خو کله چې شمالي افریقا خپلواکي اخلي او د سپین پوستکو حکومت له منځه ځي، پوهیږئ چې څه کیږي؟ هماغه وخت کوم نیلسن منډیلا چې 25 کاله بندي شو، د یو تروریست په نامه وپېژندل شو، هماغه د شمالي افریقا بادشاه کیږي. او په دې ډول د نړۍ تر ټولو ستر تروریست د شمالي افریقا رئیس جمهور کیږي. او یوازې دا نه، څو کاله وروسته هغه د صلح اړوند د نوبل جایزه هم ګټي. د امن راوستونکي تر نامه لاندې د نړۍ تر ټولو ستره جایزه د نوبل جایزه ده. دا جایزه ورته د هماغه کار لپاره ورکول کیږي د کوم کار لپاره چې 25 کاله بندي شوی وو. او یوازې دا نه چې هغه وخت خرابه سړی وو، اوس ښه شو، بلکې د هماغه کار لپاره چې بندي شوی وو، د هماغه کار لپاره چې ورته تروریست ویل شوی وو، د هماغه کار لپاره ورته د نړۍ د صلح راوستونکي جایزه هم ورکول کیږي. نو له دې نه باید تاسو پوه شئ، هر چا سره چې د رسنیو ځواک اوسي، هغه چې هر مقام کې وي، هغه چې هر رقم وي، خو
خلکو ته یې چې څه رقم رسنیو معرفي که بیا خلک هماغه خبره مني. او که چیرې تاسو د داسې یو چا سره دښمني وکئ چې د هغه سره رسنۍ وي، نو مقابل لوري ته رسنۍ چې هر لقب وغواړي ورکولی شي او خلک هم په اسانۍ سره ورباندې باور کوي. دا د اسلام ضد رسنۍ د یو نه ښه او د بل نه بد جوړوي چې کیدای شي اصل داسې نه وي. نو د هر هغه چا سره چې په دې نړۍ کې ځواک دی، د هر هغه چا سره چې په دې نړۍ کې رسنۍ شته، هماغه اتل دی. او نن د نړۍ 92% کې رسنۍ له اروپایانو سره دي، له عیسویانو سره دي، له کافرانو سره دي. او دا رسنیو چې یو ځل په کوم نوم یاد کړي، بیا د هغه نوم شو، که هغه خبره سمه وي او که سمه نه وي. خو د یو مسلمان دنده دا ده چې مخکې له دې چې یو نفر ته تروریست یا ښه سړی ووایي، په دې اړه څېړنه وکړي، بیا یې خلکو ته بیان کړي. ځکه په دې اړه د حجرات په صورت کې الله تعالی فرمایلي چې کله چې تاسو ته کوم معلومات راځي، مخکې له دې چې نورو ته یې ورسوئ، د هغې په اړه څېړنې وکئ. اوس مسلمانان تروریستان نه دي، مګر د تروریست په نامه پیژندل شوي دي. په دې اړه ډیر نور مثالونه هم شته دی، خو دا چې وخت کم دی ما تاسو ته همدا وویل. څلورمه غلط فهمي په نړۍ کې چې د اسلام پر وړاندې شته، هغه دا چې ډیری مسلمانان او کافران په دې باور دي چې د تورې په زور اسلام خپور شوی، او اسلام هغه دین دی چې د تورې په زور تر نورو رسیدلی. اسلام د سلام له لفظ څخه اخیستل شوې کلمه ده چې معنا یې ده امن او سلامتی. او د سلام معنا ده چې خپل ژوند د الله تعالی د احکامو سره سم پر مخ بیول. نو د اسلام پوره معنا ده د امن او سلامتی حاصلول او ژوند کول د الله تعالی د احکاماتو په مطابق. خو که چیرته زه اسلام داسې یو دین معرفي کړم چې هغه د توري او زور په ځواک خپور شوی وي، نو باید ووایم چې د امن او سلامتی خپرول د زور او توري په ځواک. دا جمله بیخي غلطه ده چې امن او سلامتی دی په زور خپره شي. او د دې خبرې ځواب یو مشهور لیکونکی چې نوم یې دی ډیلسی اولیری راکوي. هغه یو کتاب لیکلی، اسلام او سره کرخه. د هغې کتاب په 8 ورقه کې لیکلی دي چې له تاریخ نه په ښکاره بڼه معلومه ده چې اسلام هیڅکله هم د تورې په زور نه دی خپور شوی. دا سړی کافر دی، اما په دې پوهیږي چې اسلام په زور باندې نه دی خپور شوی. هیڅ داسې شواهد نشته چې یو مسلمان دی یو کافر ته ویلی وي چې مسلمان شه کنه وژنم دی. پوهیږئ دا خبره څوک کوي؟ دا خبره ډیلسی اولیری کوي. او موږ په تاریخ کې شاهدان یو چې مسلمانانو په ټولو عیسوي مذهبه هیوادونو حکومت کړی، خو دوی هیڅکله هغوی باندې جبر نه دی کړی. خو که هغه دوره کې چې عیسویانو په مسلمانانو یا د مسلمانانو په هیوادونو حکومت کوه، آن هغه هیواد کې د مسلمانانو مسجد هم نه پریښود، آن هلته یو مسلمان د اذان لپاره هم نه دی پریښی. دا تاریخ کې ښکاره خبره ده چې مونږ مسلمانان د 1400 کالونه تر اوسه پورې په عربي ممالکو باندې بادشاهي کوو. انګریزان د یو څه وخت لپاره راغله، فرانسویان هم راغله، خو مونږ د 1400 کالونه تر اوسه پورې په عربي هیوادو کې بادشاهي کوو. اما تر اوسه هم په عربي هیوادو کې 1,400,000 عیسویان ژوند کوي، چې کالونه را په دې خوا عربستان کې د هغوی کورونه دي، د هغوی زندگی ده، د هغوی اولادونه دي. نو اوس د 1,400,000 عیسویان عربیان د دې شاهدي ورکوي چې اسلام د تورې په زور نه دی خپور شوی. نو که چیرته مونږ مسلمانانو غوښتي وای، کولی مو شو چې دا ټول عربي عیسویان د تورې په ځواک مسلمانان کو، ورته ووایو چې یا مسلمانان شي یا یې ځای په ځای ووژنو.
خو نه، دا کار نه کوو. ځکه خو نن 1,40,00,000 عیسویان عربیان د دې شهادت ورکوي چې اسلام د تورې په زور خپور شوی دین نه دی. موږ په دې خبره ښه پوهیږو چې مسلمانانو په هندوستان باندې د زرګونو کالو نه هم ډیر حکومت کړی. نو که چیرته موږ غوښتل کولی مو شو چې هر کافر د تورې په زور دلته مسلمان کو، خو موږ دا کار ونه کړ. نن په هندوستان کې د 80% نه ډیر نفوذ نامسلمانان یا هم کافران دي، او دوی ټول د دې شاهدي ورکوي چې اسلام د زور دین نه دی. که چیرته مونږ غوښتل نو کولی مو شو چې د تورې په زور ټول هندوستانیان مسلمانان کو، ورته ووایو چې یا مسلمان شه یا دی وژنو. خو زمونږ دین راته د دې کار اجازه نه راکوي، خو زمونږ دین مونږه دې کار ته نه پرېږدي. نو ځکه اسلام د تورې دین نه دی، اسلام د زور دین نه دی، اسلام د جبر دین نه دی. اسلام یوازې د رحم دین دی، اسلام یوازې د خپلواکۍ دین دی، او اسلام یوازې د سلامتۍ دین دی. نن د هندوستان 80% کې خلک دا شهادت ورکوي چې اسلام د تورې په زور نه دی خپور شوی. نن په نړۍ کې هغه هیواد چې تر ټولو ډیر مسلمانان لري هندونیزیا ده. نن زه تاسو نه یوه پوښتنه کوم چې هلته هندونیزیا ته کوم داسې مسلماني لښکر ورلېږل شوی دی، کوم داسې اساکر لاړ دي، کوم داسې مسلماني بوم اتوم ورغلی چې هغوی یې په زوره مسلمان کړي اوسي. نن په ملیشیا کې د 50% نه ډیر مسلمانان دي. زه غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې کوم مسلماني فوج هغې هیواد ته لاړ دی. زه غواړم دا پوښتنه وکم چې کوم نظامی مسلمان فوج افریقا ته لاړ دی. هلته چا د سلانه ګټه اخیستل تر څو یو نفر مسلمان کی. خو برعکس زمونږ هیوادونو ته په زرګونو فوزونه راغلي، لښکرې راغلي د دې لپاره چې زمونږ دین واړوي، خو نه دي توانېدلي. فلسطین ته څومره اسرائیلیان ورغلل، څومره فوجونه ورغلل، څومره کلیساګانې جوړ شوې، څومره تبلیغ وشو، خو بیا هم مسلمانانو خپل دین وساته، په کاڼو یې وساته، په داسې حالت کې چې هغو سره ټانکونه وه. نو دا تیروتنه مه کوئ چې اسلام د توري دین دی، اسلام د زور دین دی، اسلام د جبر دین دی، او اسلام په زور خپور شوی، اسلام د توري په زور خپور شوی. نه، اسلام د سلامتۍ دین دی، اسلام د صلح دین دی. دا نور ادیان دي چې د تورې په زور خپاره شوي، نه اسلام. زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې کوم نظامی مسلمانی فوج افریقا ته لاړ دی؟ هلته چا د سلانه ګټه اخیستې تر څو یو نفر مسلمان کړي؟ او د دې خبرې ځواب مونږ ته تومس ګالیلال راکوي چې یو مشهوره تاریخ لیکونکی دی. هغه په خپل یو کتاب کې لیکلی چې د کتاب نوم یې دی اتل او د اتلانو عبادت. هغه کافر دی، خو په خپل کتاب کې لیکي چې د نړۍ تر ټولو ستر اتل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. سبحان الله. او هغه په خپل کتاب کې لیکي چې که چیرته یو انسان خپل فکر، خپله فلسفه د تورې په زور په نړۍ کې خپروي، هغه ورته هیڅ ګټه نه لري. هر فلسفه، هر فکر، هر سوچ په پیل کې د یو نفر څخه رامنځته کیږي. نو که چیرته یو نفر ته یو سوچ ورځي او دا صلاح را اخلي د دې لپاره چې دا سوچ په ټوله نړۍ ومني، نو دا کار ناشونی دی. د بیلګې په ډول که زه وایم چې زما پروګرام د ټول خلک واوري او په جبر دی واوري، او زه توره راباسم هر نفر ته وایم چې خپرونه مې واوره که نه وژنم دی، دا کار ناشونه دی. 5 به رانه وډار شي، خپرونه به مې واوري، خو شپږم مې رااخلي، ښه صحیح مې ډبوي. نو هیڅ فکر، هیڅ سوچ چې یوازې د یو انسان نه سرچشمه اخلي، هغه د تورې په زور د عملي کولو وس نه لري. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحی وشوی، د اقرا صورت پې نازل شو، نو هغه یوازې و. که چیرته د اسلام د تورې په زور، په جبر
ماندې خپور کړی و، دا کار ناشونی و. اسلام په صلح خپور شو. اسلام د سلامتۍ دین دی او په جبر نه خپریږي او اړتیا هم نشته چې په جبر خپور شي، ځکه یو انسان چې د اسلام ښېګړې ویني، یو انسان چې د اسلام پاکوالی ویني، هغه خپله راځي اسلام ته. ځکه خو باید هغه د خپلې فکري سلانه تر ټولو د مخه کار واخلي چې موږ ورته د حکمت، د فکر او د مغزو سلا وایو. نن زموږ اکثرا مسلمانان کله چې غواړي اسلام ته یو کار وکړي، اول خو کار ورته نه کوي، خو کله چې بیا غواړي چې اسلام ته یو کار وکړي، نو زر توفانچه راواخلي، شاته یې واچوي او منډه کړي، زه جهاد کوم. ولې دا نه وایي چې جهاد د نفس ساتل دی، جهاد په خپل دین پوهېدل دی او د خپل فکري سلانه ولې ګټه نه اخلي. په اوسني حالت کې که چیرته موږ د سلا له مخې مخ ته هم لاړ شو، نه شو کولی مګر فکري جنگ، مګر فکري سلا. لکه څنګه چې په نړۍ کې اوس ترسره کیږي، اروپایي ممالکو کې په زرګونو خلک ورځ کې چې دی مسلمانان کیږي، او دا د ځینو مسلمانانو برکت دی چې د فکري سلا نه ګټه اخلي، د رسنیو له لارې تبلیغ کوي، کافرانو سره کینی، ورته وایي چې اسلام سره ستونزه څه ده. تبلیغ د رښتینې پیغام رسول، د اسلام پیژندل نورو باندې، دا تر ټولو ښه لاره ده. الله تعالی د نحل په صورت کې فرمایي، د صورت شمیره ده 18 او د آیت شمیره ده 25. دا هغه آیات و چې ما مې د خپلو خبرو په پیل کې تلاوت کړ، اوس یې هم تاسو ته ترجمه وایم. تاسو خلک د الله په لوري راوغواړئ، د خدای په لور یې راوغواړئ د حکمت او ښه خوی سره، او له هغوی سره په سمه بڼه بحث وکئ. دلته الله تعالی وایي چې تاسو خلک راوغواړئ د الله په لوري، ورته تبلیغ وکئ په ښه خلق سره، په ښه خوی سره، په حکمت سره. حکمت نه هدف دا دی چې لومړی تاسو ځان په اسلام پوه کئ، بیا نور خلک پوه کئ. په ښه خوی سره، په صلح سره، نه د توفق په زور، نه د توفانچې په زور، نه د باروتو په زور. نو دا په هر مسلمان فرض ده چې د اسلام پیغام تر نورو ورسوي. خو کوم ځای کې چې جنگ په کار دی، کوم ځای کې چې جهاد په کار دی او جهاد فرض عین دی، بیا هغه بیله خبره ده. یوه سروې شوې وه په کال 2009 کې چې تقریبا 50% د اسلام دین په پرمختګ کې و. زه اوس دا پوښتنه لرم چې په دې تیرو کالو کې مسلمانانو چا پسې سلا راخیستې وه چې اسلام ومنه. نن په اروپا کې تر ټولو زر خپریدونکی مذهب او دین اسلام دی، او څومره چې اروپایان د اسلام پر ضد پروپاګند کوي، په هماغه اندازه اسلام په سرعت سره پر مخ روان دی، او خلک هم ورځ په ورځ په اروپا کې مسلمانان کیږي. وروسته د امریکا د سپټمبر د میاشتې له پیښې نه خلکو اسلام قبول کړ. الله تعالی د العمران په صورت کې فرمایي، د صورت شمیره ده 3 او د آیات شمیره ده 55. ترجمه یې تاسو ته وایم. هغوی پلان جوړ کړ، الله هم پلان جوړ کړ، او الله تر ټولو ښه پلان جوړونکی دی. نو څومره چې هغوی د اسلام د ذلیله کولو هڅه کوي، هغومره الله تعالی اسلام لوړوي، هغومره الله تعالی اسلام لوړې درجې ته رسوي، هغومره خلک اسلام ته مخه کوي او ایمان راوړي. نو هدف دا دی چې اسلام د جبر، د زور او د توري دین نه دی. اسلام د سلامتۍ دین دی، اسلام د رضایت دین دی، اسلام د پاکی دین دی، او اسلام د رحم دین دی. 5 هغه پوښتنه چې اکثرا کافران یې د اسلام په اړه کوي، هغه دا چې ولې اسلام مسلمانانو ته اجازه ورکوي تر څو له یوې نه ډیرو میرمنو سره واده وکړي. 10 کاله مخکې دا پوښتنه په سره کرښه کې وه. د هر کافر لومړی پوښتنه همدا وه، خو نن دا پوښتنه 5 نمبر ته راغلې ده. مخکې به اکثرا د اسلام ضد رسنیو ویل چې اسلام د میرمنو په خلاف دی، میرمنې ذلیله کوي، کیدای شي تاسو په دې نه پوهیږئ. خو
نن په اروپا کې څومره خلک اسلام مني، د هغوی نه د 3 برخو نه 2 برخې میرمنې دي. نو که چیرته اسلام د میرمنو حق نه ورکوي، بیا د امریکایي او اروپایي میرمنې ولې اسلام ته مخه کوي؟ ولې مسلمانانې کیږي؟ ځکه چې هغوی پوهې شوي دي چې اسلام یوازینی دین دی چې میرمنو ته یې پوره حقونه ورکړي دي. را به شو بیرته پوښتنې ته، دا چې ولې اسلام یو سړي ته اجازه ورکوي تر څو له یوې ډېرې میرمنې ولري. هر مسلمان کولی شي تر 4 پورې میرمنې وکړي. ولې اسلام ولې دا اجازه ورکوي؟ مخکې له دې چې دې پوښتنې ته ځواب ورکم، غواړم ووایم چې قرآن کریم یوازینی کتاب دی چې پکې لیکل شوي چې تاسو یوازې د یوې میرمنې سره واده کولی شئ. د قرآن کریم نه بغیر تاسو چې هر دینی کتاب لولئ، خدای دې وکړي چې بګود گیتا وي، رامایان وي، مابارت وي، بایبل وي، هر مذهبي کتاب چې وي پرته له قرآن نه پکې دا نه دي راغلي چې تاسو یوازې د یوې میرمنې سره واده وکړئ. زه د اسلام او نور ادیانو زده کوونکی یم او په دې نړۍ کې چې څومره مشهوره مذاهب دي، ما د هغوی مذهبي کتابونه لوستي دي. بګود گیتا، راماین، مابارت، ویدا، بایبل، نیو ټستمنټ، اولډ ټستمنټ، دی ما پړ. نو دغه ټول کتابونه خو زه چلنج ورکوم، هر څوک چې وي د هر مذهب چې وي راته د خپل مذهبي کتاب وښایي چې پکې ویل شوي وي چې نارینه باید یوازې یوه میرمن ولري. دا خبره پرته له قرآن کریم نه بل په یو مذهبي کتاب کې هم نشته. که تاسو راماین کتاب ولولئ، هلته یې لیکلي دي چې د شریرام والډ راجا د شرط د هغه له یو نه ډېرې میرمنې وي. کله چې تاسو مابارت ولولئ نو پوهیږئ هلته یې څه لیکلي؟ پوهیږئ د کرشن څو میرمنې وي؟ 4 100 1000 10,000 100,000؟ نه، د هغه 100,011 میرمنې وي. نو کله چې شری کرشن 100,011 میرمنې درلودی شي، نو موږ مسلمانان ولې 4 وادونه نشو کولی؟ که چیرته تاسو تورات ولولئ، هلته یې لیکلي چې د ابراهیم علیه السلام 3 میرمنې وي او سره له دې یې ویلي دي چې د سلیمان علیه السلام 200 میرمنې وي. پرته له اسلام نه هیڅ داسې مذهب نشته چې ویلي وي یو سړی دی یوازې د یوې میرمنې سره واده وکړي. خو په اسلام کې دا خبره کړې ده، په قرآن کې دا خبره کړې ده، او دا میرمنو ته عزت ورکول دي. په ټولو مذاهبو کې یې ورته هیڅ انتها نه ده ټاکلې، هر څومره دي چې زړه وي هماغومره میرمنې درلودی شي. دا اوسنیو کلیساګانو د خپل زړه نه یوه خبره جوړه کړې چې عیسویان باید یوازې یوه میرمنه ولري. د یهودو په مذهبي کتاب کې هم ورته کوم حد نه دی ټاکل شوی، او مخکې وخت کې عیسویانو او یهودیانو د یوې میرمنې نه ډېرې درلودې. خو وروسته بیا د یهودو یو پاپ فتوا صادره کړه چې له یوې نه ډېرې میرمنې مه کوئ. نو یهودیانو هم بیا دا کار عملي کړ، که نه اول کې د هغوی هم له یوې نه ډېرې میرمنې وي. د هندوانو په مذهبي کتابو کې هیڅ نه دي لیکلي چې یو انسان دی یوازې یوه میرمنه ولري. خو بیا د هندوستان قانون دا خبره وکړه چې یو هندي کولی شي یوازې یوه میرمنه ولري او بس. دا د قانون کار و، نه د هغوی د مذهبي کتاب. او که چیرته تاسو د هندوستان قانون ولولئ، نو هلته یې لیکلي چې مسلمانان د یوې نه ډېرې میرمنې درلودی شي. مسلمانانو ته په هندوستان کې اجازه شته، خو هندوانو ته بیا د دې کار اجازه نشته. او په همدې وخت کې هندوانو د هغې نه ډېرې میرمنې طلاق کړي، په ځای یې بیا نورې کړي. کله چې هندوان په دې هیواد کې د مسلمانانو نه ډېرې میرمنې کوي، په داسې حالت کې چې اجازه هم ورته نشته، نو که اجازه ورکړي څه حال به وي؟ اوس به موږ په دې اړه خبرې وکړو چې ولې په اسلام کې یو سړي ته د دې اجازه ورکړې تر څو له یوې ډېرې میرمنې ولري. په قرآن کریم کې ویل شوي دي چې یوازې یو واده وکړئ. د نساء په صورت کې چې د صورت شمیره د 4 او د آیت شمیره د 3 چې الله تعالی فرمایي
ترجمه یې تاسو ته وایم. تاسو د خپلې خوښې میرمنې سره واده وکئ، که هغه 2 وي، 3 وي یا 4. خو که چیرته تاسو د خپلو میرمنو ترمنځ عدالت نشئ کولی، نو یوازې یوې میرمنې سره واده وکړئ. نو دا الفاظ چې یوازې د یوې میرمنې سره واده وکړئ، پرته د الله پاک له کتاب نه، یعنی پرته له قرآن نه، بل په هیڅ مذهبي کتاب کې نشته دی. تاسو کولی شئ د خپلې خوښې میرمنو سره واده وکړئ، که 2 وي، 3 وي یا 4. خو که چیرته عدل نشئ کولی، نو یوازې یوې سره واده وکړئ. او اکثرا کافران فکر کوي چې دا به په مسلمان باندې فرض وي تر څو له یوې نه ډیرو میرمنو سره واده وکړي. په اسلام کې کولی شئ د یوې نه ډیرې میرمنې ولرئ ان 4 دانو پورې، خو دا کار فرض نه دی. که چیرته عدالت کولی شئ، که چیرته یې ترمنځ عدل کولی شئ، که چیرته یې وس او توان لرئ، که چیرته یې ساتلی شئ، د یوې نه ډیرې میرمنې وکئ نهایت تر 4 پورې. خو که چیرې دا کار نشئ کولی، تر ټولو ښه ده چې یوه میرمنه ولرئ. دا یوازې قرآن کې ویل شوي. اوس به په دې اړه څېړنې وکړو چې الله تعالی ولې ځینې انسانانو ته اجازه ورکړې ده چې له یوې نه ډیرې میرمنې ولري. نن چې کله څېړنې شوي، نو کله چې یو انسان نړۍ ته راځي، که هغه هلک وي او که نجنۍ، تقریبا په یوه اندازه پیدا کیږي تقریبا. خو اوسنی ساینس بیا وایي چې کوچنۍ جونې کولی شي له ناروغیو سره مقاومت وکړي نسبت یو هلک ته. نو د ساینس له مخې جنۍ یو ځواکمن جنس دی نسبت هلکانو ته، او د ناروغیو په وړاندې دوی کولی شي چې مقاومت وکړي. ډیر خلک په دې نه پوهیږي، خو زه یو طبي ډاکټر یم، ځکه په دې ښه پوهیږم. د همدې امله د انجونو نه په ماشومتوب کې هلکان ډیر مري. نو په اوسني حالت کې د هلکانو نه د انجونو تعداد په ټوله نړۍ کې ډیر دی. الله تعالی ځکه سړي ته دا اجازه ورکړې تر څو د یوې جنۍ سره واده وکړي او ورسره تر 4 پورې میرمنې ولري، یعنی ټولو سره چې واده کوي نهایت باید 4 وي، ځکه چې د انجونو تعداد نسبت په نارینه وو ډیر دی. نو که چیرې یو سړی د 2 انجونو سره واده ونه کړي، داسې ډیرې انجونې به پیغلې پاتې شي او په هماغې عمر به یا همداسې ومري یا خدای مکه فحشا ته به مخه کړي. نو ځکه الله تعالی ځینې خلکو ته چې عدل کولی شي، اقتصادي حالت ښه دی، تر 4 پورې اجازه ورکړي چې واده وکړي. 6مه پوښتنه چې اکثرا کافران یې کوي د مسلمانانو په اړه هغه دا ده چې که چیرته یو سړی کولی شي په اسلام کې له یوې میرمنې څخه ډیرې میرمنې ولري، ان تر 4 میرمنې ولري، نو یوه میرمنه ولې نشي کولی چې د یو خاوند نه ډیر ولري؟ الله تعالی په دې اړه د نساء په صورت کې فرمایي. د صورت شمیره د 4مه او د آیت شمیره د 24مه. په دې آیت کې ویل شوي دي چې له 3 میرمنو سره تاسو واده نشئ کولی، چې یوه یې هغه میرمنه ده چې مخکې له مخکې له بل چا سره واده شوي وي. یعنی کومه میرمنه چې خاوند ولري، تاسو نشئ کولی له هغې سره نکاح وکئ. او د دې لامل به په عام ډول تاسو ته ووایم. که چیرته یو سړی د 100 میرمنو سره واده وکړي، نو که د هغه ماشوم پیدا کیږي، د هغې ماشوم مور به معلوموي، پلار به معلوموي. خو که چیرته یوه میرمنه له 100 نفرو سره همزمان واده وکړي، نو کله چې ماشوم پیدا شي، مور خو به یې وایي، مور خو به یې معلوموي، خو پلار یې نشو معلومولی. دا نشو معلومولی چې د دې ماشوم پلار څوک دی. نو که چیرته هغه ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او ورنه پوښتنه وشي چې د پلار نوم دې څه شی دی، هغه وخت به ورته بیچاره څه وایي. او سره له دې زه پوهیږم چې ځینې دوستان به وایي چې اوس دنیا پرمختګ کړی دی، د ډي ان اې د چک په واسطه کولی شو د ماشوم پلار هم معلوم کړو. خو
دا په سلو کې سم کار نه دی او سره له دې د دې پایله هم په سلو کې سمه نشي کیدای. که چیرته دا کار امکان هم ولري وبه منو چې دا کار امکان لري. دا خو اوس امکان لري په اسلام کې د دې لپاره چې یوه میرمن څو ودونه همزمان نشي کولی ډیر نور لاملونه هم شته. خو نن ساینس وایي چې سړی له میرمنو څخه ډیر ځواکمن دی او یوازې دا نه، میرمنې باید چې کله د حیض دوره راشي نو هغوی له سړي نه باید لرې اوسي. یعنی میرمنې د حیض په دورې کې سم فکر نشي کولی، حوصله یې کمیږي، اعصابو باندې فشار ډیریږي او په دې حالت کې میرمن نشي کولی چې د یوې پر ځای د څو میرمنو دنده ترسره کړي، ځکه هغه بیچاره په دې حالت کې د یوې میرمنې دنده هم په سمه توګه نشي ترسره کولی. خو دا کار بیا نارینه کولی شي. هغوی کولی شي چې تر 4 وادونه وکړي او 4 واړه میرمنې له ځانه راضي وساتي. که چیرته یو سړی تر 4 میرمنو واده کړي او ایمانداره وي او له هغوی سره هم بستر شي نو په دې کې هیڅ ستونزه نه ده. خو که چیرته دا کار کومه میرمنه وکړي، یعنی که چیرته یوه میرمنه له یو نه د ډیرو افرادو سره هم بستر شي نو ورته جنسي ناروغي پیدا کیږي او دا ناروغي په ډیرې اسانۍ سره نورو نارینهو ته هم انتقال کوي. چې یوه ښه بیلګه یې نن ایچ آی وي ده. نو که یو سړی له 4 میرمنو سره واده کوي دته کومه ستونزه نشته، په کوم مرض نه اخته کیږي. خو د الله پاک حکمت ته ګورئ، که همدا کار کومه میرمنه کوي هم میرمنه په ناروغۍ اخته کیږي او هم سړی په ناروغۍ اخته کیږي. او دا نن ساینس ثابته کړې ده. دا خبره نن د ساینس لخوا کیږي. نو اسلام خو پرېږده، ساینس او طب هم دا نه مني، ډاکټران هم دا نه مني چې یوه میرمن دې 100 میړونه یا هم 100 خاوندان ولري. مګر یو سړی کولی شي د 100 میرمنو سره چې نهایت یې 4 دي مشروع او حلاله اړیکه ولري. خو یوه میرمن هیڅکله هم نشي کولی چې د یو خاوند نه ډیر ولري، که نه نو په ناروغۍ اخته کیږي، که نه نو د ماشوم پلار به یې نامعلوم وي، که نه نو د حیض و نفاس په حالت کې به دا د ستونزو سره مخ وي او په زرګونو نورې ستونزې چې په اصل کې دا د الله تعالی یو آفت دی. او داسې نور ډیر لاملونه هم شته دی چې کیدای شي لا تر اوسه پورې مونږ ورباندې نه پوهیږو، مګر الله تعالی پرې ښه پوهیږي. ومه عامه پوښتنه چې کافران یې د اسلام په اړه له مسلمانانو نه کوي او تل یې په زړه کې ده، هغه دا ده چې اسلام ولی میرمنې ذلیله کوي، اسلام ولی میرمنې حجاب کې بندي کوي. یعنی هغوی وایي اسلام کې ولی ویل شوي چې حجاب فرض دی. دا د میرمنو ذلیل کول دي. خو که چیرته غواړئ د دې خبرې په ځواب پوه شئ نو تاسو یو ځل باید تاریخ ولولئ. په ډیر پخوانیو وختونو کې یو قانون و چې که چیرته د چا میرمنه وژله نو هغه به هم ستا میرمنه وژله. سړي ته به چا څه نه ویل. که چیرته تا د چا میرمن وژله نو هغه سیده تلو ته یې پرېښودلې ستا میرمنې وژله. هغه وخت کې د میرمنو ارزښت یوازې دومره و. د ګریک په زمانه کې د میرمنې نوم و پنډورا. یعنی د هر چا نه به چې تیروتنه وشوه او یا به هر چا چې کومه ګناه کوله ویل به یې چې دا د پنډورا ګناه ده، یعنی د میرمنو ګناه ده. یعنی د میرمنو ګناه په کوم دلیل؟ په دې دلیل چې هغې وخت کې میرمنو ته د شیطان روح ویل. نو د ګریک په زمانه کې به میرمنو نه یوازې ژړل، نه یوازې به د ژوند نه خوند نه اخیسته، بلکې ورته به د شیطان روح هم ویل کېده. د ګریک په زمانه کې به میرمنو نه یوازې دا چې ناوړه ګټه اخیستل کېده، نور به یې څوک کیسه کې هم نه و، ځکه هغې وخت کې اکثرا انسانانو میرمن د شیطان روح بلله، د پنډوره په نوم یادوله. دا د ګریک د زمانې ارزښت و میرمنو ته. د رومانیانو په وخت کې هم د میرمنو کوم قدر نه و. په هغې وخت کې هم ورنه د خپل هوس د پوره کېدلو لپاره ګټه اخیستل کېده. نور به یې چا پروا نه کوله، څوک به یې په کیسه کې نه و، چا به یې عزت نه کوه. په ځینو ممالکو کې به ورته ویل کېده چې میرمن د شیطان سلاح ده.
هان په عربستان کې مخکې له دې چې قرآن کریم نازل شي هلته به چې د چا په کور کې لور وشوه نو ژوندۍ به یې ښخوله. ولې؟ ځکه چې میرمنو هغې وخت کې د هغې زمانې خلکو ته ارزښت نه درلود. چا ورته پنډورا ویل، چا ورته د شیطان روح ویل، چا ورته د شیطان صلاح ویل، چا ژوندۍ ښخولي. او دا ټول کارونه مخکې د اسلامه کېدل. خو شکر الحمدلله وروسته د اسلام له راتګه دا هر څه له منځه لاړه. خو باید ووایم چې د افسوس ځای دی اوس هم په ځینو ممالکو کې لکه هندوستان کې یوه جنۍ ژوندۍ ښخیږي او ورسره زر رقمه ظلمونه کیږي. اسلام تر ټولو لومړی هغه مذهب او هغه دین دی چې میرمنو ته یې حق ورکړ او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نړۍ تر ټولو لومړی انسان دی چې د میرمنو ارزښت یې ډیر کړ. خو وروسته له دې چې میرمنو ته حق ورکول شو، ورته عزت ورکول شو، په همدې وخت کې الله تعالی ورته تګلاره هم وښوده چې څنګه باید خپل عزت، څنګه باید خپل حق همداسې ثابته وساتي. او د دې حق او عزت د ساتلو یوه لاره حجاب کول دي. که چیرته حکومت تا ته پیسې درکړي، درته وایي چې وروره پیسې د په کور کې په یو سم ځای کې کیږده، که یې د سړک په سر کیږدې خو غلې وړي. نو کله چې الله تعالی وروسته د هغومره ظلمونو نه په اسلام کې میرمنو ته عزت ورکه، ورته یې وویلې چې دغه عزت دې وساته کنې نورې درنه وړي. او کله د چې عزت ولوټول شو بیا نو کم ارزښته یې. کله چې در سره پیسې یو پیسې چا در نغلی کې خو نو بیا غریبه یې. نو د پیسو د ساتلو لپاره باید یو محفوظه ځای اوسي. همداسې د میرمنې د حیا، د عزت او د آبرو د ساتلو لپاره باید داسې یو څه واوسي چې هغه پکې محفوظ وي، کوم چې حجاب دی. اکثرا علما اوس همیشه کله چې راځي او نصیحت کوي نو چې د حجاب خبره شي بیا یا میرمن او حجاب او یا هم حجاب او میرمنه. مګر داسې هم نه ده. په قرآن کریم کې الله پاک لومړی د نارینه‌و د حجاب په اړه ویلي، بیا یې د میرمنو حجاب ته اشاره کړې ده. یعنی حجاب یوازې د میرمنې کار نه دی، حجاب د یو مسلمان کار هم دی، د یو نارینه کار هم دی. او الله تعالی په قرآن کریم کې اول نارینه‌و ته د حجاب په اړه ویلي، بیا یې میرمنو ته ویلي. الله تعالی فرمایي د نور په صورت کې د صورت شمیره د 40 او د آیت شمیره د 13 چې ای مؤمنانو کله چې هم تاسو یوه میرمنه وینئ نو خپلې سترګې ښکته کړئ او د ځان ساتنه وکړئ. یعنی کله چې هم یو مسلمان سړی یو نامحرمه میرمنه ویني نو هغه باید خپل سترګې ښکته ونیسي. معنی دا ده چې باید نامحرمه میرمنو ته ونه ګوري. یو وخت یو مسلمان هلک یوې جنۍ ته ټیخ ټیخ کتل. دا هلک زما ډیر کلک ملګری و. ما ورته وویل چې وروره اسلام کې ویل شوي چې جنۍ ته کتل منع دي، دا کار حرام دی، سترګې دې ټیټې که. نو هغه راته په ځواب کې وویل چې وروره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت محمد فرمایي چې د نامحرمې میرمنې لپاره په لومړي نظر کې کتل هیڅ ګناه نه لري، خو دوم ځل باید ورته ونه کتل شي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هدف دا و چې که چیرته تاسو د لومړي ځل لپاره یوه نامحرمه جنۍ یا میرمنه وینئ او فکر مو نه وي نو زر مو سترګې ښکته کړئ، ځکه ستاسو مخامخ یوه جنۍ راځي، ستاسو فکر نه وي، سترګې مو په لګیږي، دغه لومړی لیدل ګناه نه لري، خو زر مو سترګې ښکته کوي او د دوم ځل لپاره ورته مه ګورئ. خو د دې خبرې نه هدف دا نه و چې څنګه د یوه جنۍ ولیده بس ورته ګوره، سترګې دې هېڅ مه راپوه، ښه د چې سر نه تر پښو پورې ولیده بیا د نګاه لرې که، بیا د نظر لرې که، ووایه چې ما په اول نظر کې ولیده ګناه نه لري. وروسته له دې آیت نه د نور صورت چې شمیره یې د 40 او د آیت شمیره د 11 وروسته له دې چې الله تعالی نارینه‌و ته وایي چې تاسو مو خپل نظر ښکته کوئ کله چې یوه نامحرمه وینئ، بیا یې په ادامه کې الله تعالی فرمایي ژباړه یې تاسو ته وایم چې ووایه مسلمانو میرمنو ته چې هغوی خپل سترګې ښکته کړي او خپل سر ټیټ کړي، د خپل سر په صادر ځان پټ کړي او د خپل ښایست ښودنه ونه کړي مګر هغه ځایونو کې چې ورته عام دی، یعنی د خپل خاوند، د خپل پلار او د خپل حرم
یا د خپل محدودیت په ساحه کې کولی شي چې بیا لږ څه حجاب خپل رالنډ کړي. مثلا کولی شي خپل مخ راښکاره کړي. دا هغه ځایونه دي چې میرمنې پکې خپل حجاب راکمولی شي، یعنی کولی شي خپل مخ کاره کړي. د حجاب په اړه اسلام کې 40 مهمې خبرې دي. لومړی خبره، د نارینه‌و لپاره د نوم نه نیولې تر پښو پورې، خو د میرمنو لپاره د ټول جسم پټول پکار دي، مګر یوازې څیره او خپل لاسونه تر مړوندونو پورې ښکاره کولی شي. ولې اوسني حالت کې ډیری علما وایي چې دا کار دې هم نه کوي. دا لومړی خبره وه. د نارینه‌و او ښځینه‌و ترمنځ توپیر کوي دغه لومړی خبره، ځکه نارینه د نوم نه تر پښو او میرمنې د سر نه تر پښو باید ځان پټ وساتي. نورې خبرې د نارینه او ښځو ترمنځ یو سان دي. دوهمه خبره دا چې کالی باید دومره نازک نه وي چې د هغې نه د بدن غړي ښکاره شي یا هم د بدن غړي ورنه ولیدل شي. دریمه خبره دا چې کالی نه باید دومره چسب او نښتې وي چې ورنه د بدن غړي راووځي او ښکاره شي. په اوسني حالت کې نه یوازې دا چې کالی چسب وي، نښتې وي، بلکې د اکثرا کالیو رنګ هم د بدن د جسم په څیر وي، چې دا کار حرام دی. څلورمه خبره دا چې کالی نه باید دومره تیز اوسي چې مخالف جنس مو له تاسو څخه متاثره شي. بله خبره دا چې جامې مو باید د بل مذهب نښه ونه اوسي. شپږمه خبره، باید کالی د دوم جنس نه وي، یعنی نارینه باید د ښځینه‌و په څیر او ښځینه باید د نارینه‌و په څیر کالی وانه غوندي. خو نن په خواشینۍ سره نه یوازې دا چې کالی د ښځینه‌و د نارینه‌و په څیر شوي، بلکې کله کله د نارینه‌و د ښځینه‌و توپیر هم نه کیږي، ځکه اکثرا ښځینه خپل ویښتان هم داسې جوړوي لکه نارینه چې وي. دا شپږ خبرې د حجاب لپاره ډېرې مهمې دي. سره له دې دا یوازې د کالیو حجاب دی. د خبرو کولو حجاب، د فکر کولو حجاب، د سترګو حجاب، د مغزو حجاب، د زړه حجاب، باید دې ټولو حجابو ته انسان فکر وکړي. حجاب یوازې دا نه دی چې موږ دې تنه ځان پټ وساتو، بلکې د سترګو حجاب، د لاسو حجاب، د زړه حجاب، د مغزو حجاب، د پښو حجاب، د غوږونو حجاب، هر څه ځان ته حجاب لري. هر څه باید وپوښول شي، هر څه باید د ګناه نه وساتل شي. او الله تعالی د عذاب په صورت کې فرمایي، ترجمه یې تاسو ته وایم. الله فرمایي چې ای نبی، ووایه خپلو میرمنو ته، خپلو لورګانو ته او مسلمانه میرمنو ته چې کله هم هغوی د باندې وځي نو حجاب دې وکړي، تر څو هغوی وپیژندل شي او د هغوی سره څوک بې احترامي ونه کړي. نو د عذاب په صورت کې الله تعالی فرمایي چې تاسو حجاب وکړئ، تر څو خلک مو وپیژني چې تاسو مسلمانان یې، تاسو هغه خلک یې چې با حیا یې، با ابرو یې او با عزته یې، او خلک پوه شي چې تاسو یوه ښه میرمن یاست. باید خلک پوه شي چې ته یوه بادینه میرمن یې او تا سره باید کوم څوک د بدې خبرې جرأت هم ونه کړي. نو ځکه باید حجاب مراعات کړل شي، ځکه باید حجاب وشي. او زه له تاسو نه یوه پوښتنه کوم، که چیرته په ګجرات کې په دې کلي کې دوه خویندې چې دواړه جوړې وي، دواړه ښکلې وي، ډېرې زیاتې ښکلې وي او د دې کلي په بازار کې روانې وي، یوې خور یې اسلامي کالي اغوستي وي، خپل ځان یې په حجاب کې پټ کړی وي، خو دومې خور یې اروپایي کالي اغوستي وي، لنډ یا تنګ پتلون یې اغوستی وي، بلوز یې ورسره او د بوټونو ټکو ټوکې جوړ کړی وي. نو تاسو وایئ، دواړه خویندې سره یو ځای روانې دي او په یوې کوڅې کې د کوڅې په یوې کونج کې یو لوچک هلک هم ولاړ دی. هغه هلک یوازې د دې لپاره ولاړ دی چې کومه جنۍ راشي او دا ورته بدې خبرې وکړي یا هغه په عذاب کړي. نو زه دا پوښتنه کوم چې هغه لوچک به په دې دوو خویندو کې کومه یوه په عذاب کړي؟ تاسو راته ووایئ، هغه لوچک به هغه جلۍ په عذاب کړي چې اسلامي کالي اغوستي، که هغه جلۍ به په عذابوي چې مغربي تنګ کالي یې پر تن دي؟ کومه جلۍ به په عذاب کړي؟ د لنډو کالیو والا. ماشاءالله.
دا یوه پوښتنه ده او ځواب یې هم باید عام وي. ځواب ورکوونکي ته اوس چې هر چا ما سره تکرار کړي وي چې هغه د غربي کالیو والا او راته ویلي وي چې دغه جواب زما سم نو زه اوس نشم کولی چې هغه ته کومه ډالۍ ورکم، ځکه دا یوه عامه پوښتنه ده او جواب یې هم عام دی. ښکاره خبره ده چې هماغه جلۍ به په عذابوي چې تنګ کالي یې پر تن دي او ځان یې نیمه بربند دی، نه هغه جلۍ چې اسلامي حجاب یې پر تن دی. ځکه خو الله تعالی په قرآن کریم کې ویلی دي چې حجاب واغوندئ تر څو خلک تاسو وپیژني، ستاسو قدر وکړي او تاسو ته اذیت ونه کړي. په اسلام کې الله تعالی ویلی دي چې که چیرته کوم سړی په کومې میرمنې باندې جبري زنا کوي، ورباندې جنسي تیری کوي، د هغه سزا مرګ دی. کافران وایي اوهو د مرګ سزا، دومره غټه سزا، دومره خطرناکه سزا، دومره وحشتناکه سزا. بیا نو یو پیره کافران په غوسه کیږي چې اسلام په درد نه خوري، دا بې رحمه مذهب دی. نو هغه وخت زه له همدې کافرانو نه چې وایي اسلام په درد نه خوري، بې رحمه مذهب دی، خلکو ته وحشتناکه سزا ورکوي، زه له همدې کفارو نه یوه پوښتنه کوم. زه د همدې کافرانو نه کله چې همیشه ماته دا خبرې کوي نو زه ورنه یوه پوښتنه کوم او هغه هم دا چې خدای مکړه که چیرته ستا په مور باندې کوم څوک جنسي تیری کوي، ورباندې جبري زنا کوي او بیا هماغه سړی ستا مخې ته نور خلک را حاضروي او تا ته وایي چې اوس ته قاضي یې، ته حاکم یې، هر څه دي چې زړه غواړي په دې سړي یې کولی شي، نو هغه وخت به ته ورسره څه کوې؟ نو همدغه کافران چې وایي اسلام وحشتناکه دین دی، سختې سزا ورکوي، همدا کافران چې وایي اسلام کې بېرحمي ده، وروسته له دې پوښتنې داسې ځواب راکوي چې زه هغه سړی په مرګ وژنم. ځینې بیا راته په ځواب کې وایي چې زه خو به هغه په ډېرې بېرحمۍ ووژنم. نو زه دې کافرانو ته وایم چې کله خدای مکړه ستا د مور خبره کیږي او زه درته وایم چې خدای مکړه ستا د مور سره که څوک په زوره زنا وکړي نو سزا ورکوي، ته راته وایي چې زه هغه سړی وژنم. ولې؟ کله چې خبره د بل انسان کیږي، د مسلمان خبره کیږي، بیا ته وایي چې اسلام بېرحمه دین دی، وایي چې دا وحشتناکه سزا ده. ولې؟ که ستا د مور خبره یي سړی وژني، خو که د بل چا د مور خبره یي بیا یې ژوندی پرېږدئ، همدا دی ستاسو عدالت. ډېر کلونه مخکې کله چې الکي اودوني د کورنیو چارو وزیر په هندوستان کې، هغوی په پارلمان کې وړاندیز کړی و چې که چیرته کوم څوک په کومې میرمنې باندې تیری کوي نو باید ورته د مرګ سزا ورکول شي. زه د همدې خبرې لپاره د الکي اودوني نه منندوی یم او ماشاءالله زه د هغه خبره منم. کوم وړاندیز چې هغه کړی و ورسره یې منم. هغه دا خبره سمه کړې وه او دا خبره غلطه نه ده. خو دا چې نور خلک په دې اړه څه فکر کوي زه د هغوی په اړه څه نشم ویلی. نو زه د هندوستان د کورنیو چارو د وزیر له دې خبرې سره موافق یم. کیدای شي په راتلونکي کې داسې د کورنیو چارو وزیر هم پیدا شي چې ووایي په هندوستان کې د ټولې میرمنې حجاب واغوندي. کیدای شي، امکانات شته دی. نن له هغه هیوادو څخه چې پکې تر ټولو جنسي تیری ډیر کیږي، په 10 برترو هیوادو کې یو هیواد امریکا ده. د اف بی آی د راپور له مخې په امریکا کې د 1990 کال په راپور کې راغلی و چې په دې هیواد کې هره ورځ 1260 جنسي تیری شوي او په کال 1996 کې د عدالت ډپارټمنټ د راپور له مخې د 2000 نه ډیر جنسي تیری په امریکا کې هره ورځ ترسره شوي. 2006 کال کې په امریکا کې هره ورځ تقریبا 4000 نه ډیر جنسي تیری ترسره شوي. نو که ورته ښه پام وکړئ، ورځ په ورځ په امریکا کې جنسي تیری یا هم جبري زناګانې ډیریږي. نو اوس کیدای شي تاسو ووایئ چې د امریکایانو نرتوب ورځ په ورځ ډیریږي. زه اوس غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکړم که چیرته په امریکا کې اسلامي ایجاب او اسلامي قانون پلی شي، یعنی چې هر سړی کومه میرمنه ګوري نو باید خپل نظر ښکته کړي او هر میرمنه باید خپل ځان پټ کړي او حجاب مراعات کړي. خو که دې سره هم کوم څوک زنا کوي، جبري تیری کوي، ورته د مرګ سزا ورکول شي، نو هغه وخت تاسو راته ووایاست آیا په امریکا کې به څوک د زنا کولو جرأت وکړي؟
او آیا د جنسي تیریو او زناګانو تعداد به په امریکا کې نور هم ډیر شي، کم به شي، او یا به همدا اندازه پاتې شي؟ تاسو راته ووایاست. پرته له شکه چې بیخي به زنا په امریکا کې ورکه شي. که تاسو د نړۍ په هر ګوټ کې شریعت پلی کړئ نو هلته به فتنه، فساد، زنا او جګړه ورکه شي. او دا خبره په ښکاره ډول ثابته شوې ده. په یوازیني هیواد کې چې زنا او جنسي تیری له ټولو هیوادو کم دی هغه هیواد سعودي عربستان دی. ولې؟ ځکه چې هلته حجاب مراعات کیږي. نو ځکه وایم چې تاسو یو ځل شریعت پلی کړئ هماغه وخت به تاسو ته پایلې هم په لاس درشي. اتمه عامه پوښتنه چې کافران یې د مسلمانانو پر ضد او د اسلام پر ضد کوي هغه دا ده چې مسلمانانو ته ولې په اسلام کې د غوښې د خوړلو اجازه ورکول شوې ده؟ ولې مسلمانان د بیچاره حیواناتو قتل کوي؟ دا خو ډیر بد کار دی. او ولې مسلمانان د حیواناتو له غوښې نه ګټه اخلي؟ مخکې له دې چې زه په دې اړه خبرې وکړم اول غواړم دا ووایم یو انسان پرته له دې چې غوښه وخوري کولی شي یو ښه او کامل مسلمان واوسي. یعنې په اسلام کې د غوښې خوړل فرض نه دی. یعنې یو انسان کولی شي چې یو ښه مسلمان اوسي پرته له دې چې غوښه وخوري. خو کله چې الله تعالی په قرآن کریم کې اجازه ورکړې ده نو ولې موږ ورنه ګټه وانخلو؟ الله تعالی د مایدې په صورت کې د صورت شمیره د 5 د آیت شمیره د 1 فرمایي چې موږ د انسانانو لپاره 4 پښو والا حیوانات پیدا کړي تر څو یې هغوی وشي خوړلی مګر هغه حیوانات چې ممانعت دی، یعنی هغه حیوانات چې اسلام کې ورته اجازه نشته او حرام دي. الله تعالی په قرآن کریم کې د نحل په صورت کې فرمایي چې موږ ستاسو لپاره حیوانات پیدا کړي تر څو ورنه تغذیه وکړئ او ګرمي حاصل کړئ او د هغوی غوښه وخورئ. الله تعالی د مؤمنون په صورت کې هم فرمایلی چې تاسو کولی شئ د حلالو حیواناتو غوښه او شیدې وڅکئ. نو کله چې الله تعالی موږ ته اجازه راکړې ده نو بیا موږ ولې ورنه ګټه وانخلو؟ نن به موږ د حیواناتو د غوښې په اړه منطقي او ساینسي څېړنه وکړو. څومره چې اوسنی حالت کې هغه حیوانات یوازې واښه خوري او غاښونه یې د وحشي حیواناتو په څیر نه دي لکه غوا، پسه، اوزه او داسې نور، دا بیل حیوانات دي. خو ځینې نور داسې حیوانات شته چې یوازې غوښه خوري پرته له غوښې بل هیڅ هم نه خوري لکه شیر، زمری، ببرشیر او داسې نور. د دوی غاښونه تیزې نوکې لري او هغوی یوازې غوښه خوري. اوس نه که تاسو لاړ شئ په آینه کې خپل غاښونه ووینئ نو الله تعالی موږ ته هم پاره کوونکي غاښونه راکړي دي او هم یې راته عادي غاښونه راکړي دي. نو اوس که یوازې الله تعالی غوښتل چې موږ د فقط ترکاري وخورو، سابه دې وخورو، نو بیا یې راته ولې پاره کوونکي غاښونه راکول؟ خو د دې لپاره یې راکړي چې غوښه ورباندې وخورو. پوهیږئ چې ساینس نن څه وایي؟ ساینس وایي چې ځینو حیواناتو ته خدای داسې غاښونه ورکړي دي چې یوازې سابه او ترکاري پې خوړلی شي او هغوی هیڅکله هم غوښه نشي خوړلی او د هغوی معده هم همداسې ده چې یوازې سابه هضم کولی شي. خو بیا داسې نور حیوانات هم شته دی چې سابه نشي هضم کولی پرته له غوښې لکه شیر. خو الله تعالی نه یوازې غاښونه بلکې موږ ته داسې یو داسې د هضم سیستم هم راکړی دی چې دواړه هضم کولی شو، هم ترکاري هم غوښه. نو یو مسلمان کولی شي هم د غوښې نه ګټه واخلي هم د ترکاریو نه، او په دې کې هیڅ ظلم نشته دی.